زه یو امن پسنده او د امن ریسپیکټ والا سړی یم. ما د د ډز نه پته لګي خبره ده چې دین مخکې هم د په ماشومان باندې گزارونه کوي. دین مخکې زما د ورور دی د دې د ماشوم چې کوم دی دی بسر په خخته وشتي و دا غي هم ریپورت کړی و بیا دې ځن ضمانت کړی و بیا چې پرې دفتر د بم په لار تلو نو ماشوم د کنځل کول دی دروازې له ورکول دا د روټین و د کاکې مور دونه په سنسس کې دا چې دا لګیا دا جی په چرته هاکس به باندې ولاړه ده ویډیو جوړېږي دې ته پته ده چې فضلایات به دې سټیج ته ځي دا به زما لورولي دا به جی بیا ما ته په کار راځي دا به زه میډیا کې بیا یوز کوم د دې پرې ډېر بد رد ویل کنځلې کول نو موږ راغو زما د بل لور هم راغو دا ورته چې دا څه لګیا یې کنځل کې بد رد بدي ښکاري هغه ویل ستاسو دا وړه چې کوم دی د برنډه کې لوبې کوي او شور کوي دا د ناخوا کوي او نور څه داسې الفاظ چې هغه الفاظ بالکل د استعمالولو نه دي ډېر نازیب الفاظ استعمالول زموږ فیمیل ته زموږ کور والا ته یې کنځل کول او ډېر بد رد ویل نو هغې ویل چې راسه زه به دې ویډیو جوړه کړم پولیس ته به وښیم زه په خپله تاڼې ته ورځم پولیس ته ښیم چې زه پولیس ته ښیم چې راشي د دغه هم خو وکړي که نه دی خو هر وخت موږ ته کنځل کوي زموږ ماشومان وهي د ده به تاسو هم وکړي ماشومه نه دي ویشته نه مې اراده کړې ده نه مې د هېڅ بنده تماچه د رانې کا او ماشوم ولګي دا ولې تماشا ما سیده دغه کړی چې ډز وشي چې دا مسله بچو شي ډز هوایي وشي د ماسپښین مونږ پس 9:30 بجې 9:30 بجې به وي دې داسې کارو کو او ډایرکټ یې فایر کړی دی او زما لور هغه هېټ شوې ده